د نبوي سنت د احیا اونۍ 10مه دوره پیل شوه. دا پروګرام هر کال د نبوي سنت څخه د خلکو د لازیاتو معلوماتو د ترلاسه کولو په موخه په لار اچول کیږي او پکې دیني د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د ژوند د تګلارې په اړه خلکو ته معلومات ورکول کیږي. دا پروګرام ګډونوال ورته پروګرامونه د نبوي سنت د احیا په برخه کې ګټور یادوي او څرګندوي چې په کار د ټول مسلمانانو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د لارې او سنت څخه پوهه ترلاسه کړي. د نبوي سنت د راژوندي کولو او یا احیا په 10م دور کې دغلته د نبی صلی الله علیه وسلم عاشقان راغونډ شوي ترڅو د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د سنت او تګلارې په تړاو پوهه ترلاسه کړي او هغه بیا په خپل ژوندانه کې پلي کړي. د دې پروګرام سمبالونکي وایي چې د نبی صلی الله علیه وسلم د سنت احیا پروګرام هر کال د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د ژوند او سنت څخه د خلکو د آشنایی په موخه په لار اچول کیږي. و امسال دور دهم هفته احیای سنت نبی صلی الله علیه وسلم و این برنامه فرهنگی و دعوتی هست که برگزار شده و هدف این برنامه همانا آشنا ساختن مردم و مسلمان ها با روش زندگی جناب حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم، چرا که موفقیت ما به پیروزی ما به سربلندی ما به هویت ما درگیره و مطابقت کامل از جناب حضرت نبی صلی الله علیه وسلم و این مطابقت نمیشه با آشنایی و آشنایی و معرفت از طریق همچون برنامه های میسر می باشه و در این برنامه مردم مختلف از طبقات مختلف اشتراک میکنند و میآیند در اینجا تا اینکه آشنایی با راه و روش و سنت های نبی علیه السلام اونها حاصل بکنند. په همدې حال کې ګډونوال ورته پروګرامونه د نبوي سنت د ژوندي کېدو په برخه کې ګټور یادوي او څرګندوي پکار ده چې ټول مسلمانان د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د لارې او سنت څخه پوهه ترلاسه کړي. بلاخره دیني عالمان هم ټینګار کوي چې تر څو چې مسلمانان د محمد صلی الله علیه وسلم سیره او سنت ته راجع نشي او په خپل ورځني ژوند کې پلي نه کړي د اسلامي امت ستونزې به هوارې نشي. این هفته در واقع پیوند بسیار محکمی داره با نام گرامی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که نامی است هفته احیای سنت نبوی صلی الله علیه و سلم. بنابراین برای همه مسلمانان و برای همه جامعه مهم است که این هفته را مهم بدانند و این هفته برای اینه که سنت های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیان بشه، سیرت و روششان بیان بشه. سیرت و روش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یگانه سعادت ما، یگانه نجات ما در او هست و یگانه راه حل همه مشکلات ما بازگشت به سیرت آن حضرت صلی الله علیه و سلم است. دا پروګرام هر کال د خلکو په براخ ګډون سره په هرات ولایت کې جوړیږي او دیني عالمان پکې د نبوي سنت او تګلارې د څرګندولو په موخه خلکو ته معلومات ورکوي ترڅو خلک نبوي سنت په ژوند کې خپل تګلاره وګرځوي. آنچه گفته میشه از پیامبر گفته میشه